الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترم او معزز ورونو، تیر درسو کې مو د اولی بنا اړوند یعنی د عقایدو په برخه کې چې څومره شیان مؤمن مسلمان لره ضرور و د هغه بیان وکړي، او بیا مو د اسلام د دوهمې بنا چې لمونځ دی، د لمانځه مهم شرط چې اودس دی، د اوداسه فضائل په دې دوهمه برخه کې چې د لمانځه یا د دوهمې بنا اړوند ده د اوداسه فضائل په تیر درس کې بیان کړل. په ننني درس کې به د اوداسه اړوند خبره وکړو چې اودس څو فرضونه لري، څو سنتونه لري. هغه کس چې جوړ روغ رمټ وي، یعنی د اوبو استعمال تاوان نه ورته رسوي او اوبه موجودې وي، د داسې کس دپاره اودس تازه کول ضرور دي. بدون اوداسه د ده لمونځ نه صحیح کېږي. د لمانځه دپاره څلور فرضونه دي. که په دې فرضو کې یو فرض پاتې سو اودس یې نه دی صحیح. دغه څلور فرضونه الله جل شانه په آیات کریمه کې یاد کړي دي. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، اے ایمان والاو کله چې تاسې المانځه ته ولاړېږئ او اودس نه لرئ، فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم الی المرافق، تاسې مخونه پرېولئ او لاسونه تر څنګلو پرېولئ، د سر مسه وکئ، پښې سره د بجلکو پرېولئ. دا څلور فرضونه د اوداسه دي: مخ پرېولل، لاسونه سره د څنګلو پرېولل، څلرمه حصه د سر مسه کول او پښې سره د بجلکو پرېولل. دا د اوداسه فرضونه دي. په دغه څلورو فرضو کې که یو فرض پاته سو اودس نه دی صحیح. مخ د تنګي د ویښتانو څخه، تنګي د ویښتانو د شنه کېدو څخه بیا لاندې تر زنې، د یوه غوږ د نرمۍ څخه بیا د بل غوږ تر نرمۍ پورې یو وار یې پرېولل، د دومرې اندازه مخ فرض دی. که په دې کې په دغه اندازه کې د یوې ستنې په اندازه ځای وچ پاته سي له اودس نه دی صحیح. درې واره بیا سنت دي، سنتونه بیا وروسته وایو. او لاسونه دغه څنګلې چې ورته وایي دغه هم په فرضو کې داخل دي. یو وار یې پرېولل فرض ده، درې واره یې سنت دي، وروسته راځو. او څلرمه حصه د سر مسه ده سنت، پښې سره د بجلکو پرېولل فرض دي. دا څلور فرضونه دي. بحر رائق جلد اول صفحه 9. او د اوداسه لپاره 15 سنتونه دي. اول سنت نیت کول دي. دور مختار جلد اول صفحه 2. یعنی دا چې په زړه کې دا خبره را وګرځي چې الله ستا د رضا لپاره اودس تازه کوم، الفاظ دې ونه وایي، په زړه کې دا خبره وکړي. ته چې کله اوداسه ته ولاړېږې نو اول کار به څه وکړې؟ نیت به وکړې. دویم سنت د اوداسه چې دی بسم الله ویل دي. دور مختار جلد اول صفحه 4. بسم الله الرحمن الرحیم. په ځینو روایاتو کې داسې الفاظ راغلي دي: بسم الله العظیم والحمد لله علی دین الاسلام. دریم کار دا چې کله دې بسم الله وویل اول لاسونه تر دا بندو پورې پرېوله. دور مختار جلد اول صفحه 15. کله چې دې لاسونه پرېولل
نو بیا به مسواک را واخلې. مسواک وهل سنت دي. مسواک به دومرې نه کلک وي چې غاښونه خوش کړي او نه به دومرې سست وي چې خوله نه پاکوي، او د ګوتې په اندازه به ډبل وي، یوه لویشت به اوږدوالی وي. دا لازمي نه ده خیر خو. نو بیا به په دې مسواک باندې خوله پرېولې. دور مختار جل اول صفحه تابع. پنځم سنت دا دی چې په خوله باندې به اوبه وګرځوې 3 واره. ښه بې غرغړه کې، که د روژه نه وه ښې ستوني ته اوبه ورسوه، که د روژه وه بیا لږ احتیاط وکړه. او شپږم دا چې په پزه باندې اوبه وګرځوه، په خوله اوبه وګرځوه، په پزه اوبه وګرځوه. دا دواړه په دغه یوه صفحه وروسته دور مختار راخیستې دي، جلد اول صفحه 9 کته په دغه یوه صفحه کې دي سره. او بیا چې کله مخ مینځې په خوله دې اوبه وګرځولې، په پزه دې اوبه وګرځولې، هغه اندازه چې مې وښول په هغه اندازه مخ 3 واره پرېولل، او دا ژیره خلالول که ګاڼه وي، او که ګاڼه نه وي څنګه وي و بیخو ته اوبه ورسول ضرور دي. دا هم په دغه حواله باندې را نقل کړي دي. او که چیرې محرم یې په احرام کې وي نو بیا د دې ژیرې د ویښتانو سره لږ احتیاط کوه، ځکه که چیرې ویښتان په ناخبرتیا کې وخیږي هم صدقه در باندې لازمیږي. دا چې وروسته نور څنګه سنتونه دي هغه به انشاءالله په راتلونکي درس کې وایو. د خبرو خلاصه ده چې اوداسه ته ولاړ سوې، نیت دې وکړي، لاسونه دې پرېولل، مسواک دې ووهئ، په خوله دې 3 واره اوبه وګرځولې، په پزه دې 3 واره اوبه وګرځولې، مخ دې پرېولئ، ژیره دې خلال کړل. وروسته نو چې نور څه اعمال دي هغه به په راتلونکي درس کې وایو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.